علامات تانیث په اسم کې دې موضوع کې به تاسو ته وښیو چې عربي ژبه کې مذکر او مؤنث دا ډېر مهم دي. ښه ملګرو دا په دې هیله چې تېر درس مو یاد کړی وي او دا ډېر مهم درس دی، دا هم درسره یاد کړئ چې دا ډېر مهم دی. موږ ویډیو درسره لایک او کمنټ او شیر یې کړئ او نورو ملګرو سره دا صفحه هم شریکه کړئ تر څو د عربي ژبې څخه ګټه واخلي. ښه ورځو ته درس په لور. علامات تانیث فی الاسم. التاء مربوطه، تاء مدورتو. تاء مربوطه دغه تا ته ویل کېږي چې ډېر مهم دی، باید درسره یاد کړئ. لکه عایشة، طالبة، صبورة. تاسو په دې درې واړو کې وینئ دا تاء مربوطه دا ښه په واضح ډول سره ښکاري. نو هر کله چې په اسم کې دغسې مؤنث علامه ښکاره شوه نو موږ به ورته هذه کاروو، تلک به ورته کاروو، همداسې نور چې مؤنث شیان دي همغه به ورته کاروو. ورځو الف ممدوده ته. دا الف ممدوده دقه دی، تاسو په غور سره ورته وګورئ چې تاسو ته دقه ده. دا هم په اسم کې چې راغله دا هم مؤنث دی، لکه دلته چې ده دغسې دغلته هم ده او دغلته هم ده، دا هم د مؤنث علامه ده. او الف مقصوره ته دا دقه یاده. لکه چې دلته استعمال شوي او دلته استعمال شوي. دغه علامې چې ما درته وښودلې دا ټولې د مؤنث دي، دې نه نور اخوا علامې پکې نشته. او دا ډېر ټیټ یاد کړئ چې تر څو تاسو په موضوع باندې پوه شئ. په دې مو چې سر خلاص شو نو په دې پوه شه چې په عربي کې یو څه زده کړه بیا کولی شئ. ورځو بل موضوع ته ورځو. هل چې دی هل او آ، تاسو دغلته وینئ په زیر سره آ. دا دواړه د جملې د مفهوم پوښتنې لپاره کارول کېږي. لکه دلته ما مثال ورکړی دی انت طالب، آیا ته شاګرد یې؟ انت طالب. انت کریم، آیا ته کریم یې؟ انت ادریس، آیا ته ادریس یې؟ انت امرأة، آیا ته ښځه یې؟ انت امرأة، آیا ته سړی یې؟ انت رجل، آیا ته سړی یې؟ او هل راځو هل په ځای کاروو یو څو جملې. هل چې دی هم د همدغه مثال دی چې د یو پوښتنې لپاره کارېږي چې یو څه مفهوم ترې څوک اخیستی شي. هل انت طالب، آیا ته طالب یې؟ هل انت تلمیذ، آیا ته طالب یې؟ هل انت کریم، آیا ته کریم یې؟ هل انت عایشة، آیا ته عایشه یې؟ دلته مثالونو ته یو څو جمله. ما ذلک، څه شی دی هغه. دا وینې ملګرو دا د مذکر دی ځکه ذلک ورته موږ کاروو، مؤنث نه دی. ذلک جبل، هغه چې دی غر دی، هغه غر دی. تاسو ته ما مخکې ما ویلي چې تای مربوطه او تای مدوره دې باندې نشته بیخي، دا خالص دی ترېنه د مؤنث علاماتو نه. ما ذلک، څه شی دی هغه. ذلک سحاب، هغه وریځ ده. ما ذلک، څه شی دی هغه.
ذلک نجم هغه ستوری دی. تلک مونث دپاره کاروو لکه ما تلک څه شی دی هغه. تلک طایرة هغه طیاره ده. ملګرو دا ویني تاسو ته مربوطه چې کله راغله نو موږ وایو چې د مونث شیان باید ورته وکاروو. داسې نور درس مخکې چې ځو تاسو ته به ډېر مختلف د مذکر او مونث په تغییرات راشي، خو په دې هیله چې تاسو دا درس ډېر ټایټ یاد کړئ. ما تلکه څه شی دی هغه. تلک عصفورة هغه چونچڼه ده. هغه چونچڼه ده. ما تلک څه شی دی هغه. تلک بقرة هغه غوا ده. اذلک قط لا ذلک کلب آیا هغه چرګ دی؟ نه هغه کوتره ده. و این هو چیرته ده هغه. هو فی القفص هغه په قفس کې ده. و این هو فی القفص چیرته ده هغه. هغه اوس په قفس کې ده. اتلک معلمة لا تلک طبیبة آیا هغه معلمه ده؟ نه هغه ډاکټره ده. و این هي الآن چیرته ده هغه اوس. هي عند المستشفى چیرته ده هغه اوس. هغه له روغتون سره ده. و این هي الآن هي عند المستشفى چیرته ده هغه اوس. هغه چیرته ده هغه اوس. هي عند المستشفى هغه د روغتون سره ده. اتلک فتاة لا تلک امرأة آیا هغه پیغله ده؟ نه هغه ښځه ده. و این هي الآن هي الآن فی البیت چیرې ده هغه اوس. هغه اوس په کور کې ده. ذلک دیک لا ذلک حمام